د نجیب زدران د وروستۍ مرکې دوه مهم ټکي واخان ملي شلوري جام ته د ملي لوبغاړو په نه راتګ نجیب زدران څه ویلي پوره جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. نن د افغانستان د دریم ستر شلوریز جام واخان ملي شلوریز جام د دوهم سیزن د پیل ورځ ده چې د پیل په دې شانداره مراسمو کې د ملي لوبډلې پیاوړي او بریدګر وبښونکي او د هندوکا سټرایکرز لوبډلې مشر نجیب الله زدران څخه خبريال دوه پوښتنې وکړې. خبريال لومړی پوښتنه وکړه چې ملي شلوري جام سیالیو ته د ملي لوبډلې پیاوړي لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبی، مجيب زدران، نوین الحق او یو شمېر نور ولې نه دي راغلي. نجیب زدران په ځواب کې وویل ملي شلوري جام د کورني کرکټ او ملي لوبډلې ځوان لوبغاړو لپاره جوړ شوی او که دې جام ته ملي لوبغاړي هم راشي نو ځوانو لوبغاړو ته فرصتونه نه برابرېږي. موږ د ملي لوبغاړو لپاره یو بل لیګ هم لرو، یعنی ملي او مجرب لوبغاړي به له ځوانانو سره یو ځای په شپږیزه لیګ کې ولوبېږي. نجیب زدران د دوهمې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا جام د ملي لوبغاړو ځوانو لوبغاړو لپاره ډېر مهم او حیاتي ارزښت لري. ملي لوبغاړي به راتلونکو سیالیو سیریزونو آسیا جام او شلوري نړیوال جام ته ځان فټ وساتي او ځوان لوبغاړي به خپلې سیزنونو خلکو ته وښيي چې په پایله کې به ملي او الف لوبډلو ته لاره پیدا کړي. باید وویل شي چې دا د ملي شلوري جام دوهم سیزن دی چې د واخان بندر په نامه بلل شوی. تیر کال د دې جام لومړی سیزن و چې د خوشتپا ملي شلوري جام په نامه مشهور شو. په پام کې د چې نن ورځ د دې په لړ کې دوه مهمې لوبې ترسره شي. اوس مهال د پامیر لیجنډ او میوند د تلان لوبډلو ترمنځ لوبه په کندوز نړیوال لوبغالي کې روانه ده او ماسپښین مهال به دوهمه لوبه 2 بجې د هندوکا سټرایکرز او ماهیپر ستورو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. داسې درانه ملګري په دې شلوري جام کې د کومې لوبډلې مینوال یاست کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.